دروازه خلاصوه که څنګه؟ که چی دروازه خلاصه کړو هغه سړی به ژوندی پاتې نه شي. زه نور نسم پټېدلی، شاید دا پای یا دلته اوس پرې پای نه دی، پای بیا هغه وخت دی کله چې موږ تسلیم سو. موږ یوازې غواړو چې خبرې سره وکړو. داسې خلک خو خبرې نه کوي. که نن دروازه ماته شي سبا به موږ هم خوندي پاتې نه سو. نو ته څه پلان لرې؟ وخت به جنې واخلو هغه به ستړي کړو. او ته موږ ته ټول حقیقت ووایه. ما هغه څه وویله چې هېڅوک یې نه مني. ما اسناد درلوده، ما غږ پورته کړي، خو ما دی د غدار په نامه یادوي. خو زه تښتېدلم، خان یوازنی کس و چې ما ته یې پناه راکړه. هغه اسناد اوس تا سره شته که نسته؟ شاید په ځای یوازې زه پوهېږم. که دروازه خلاصه نه شي موږ هم لاره لرو. دی زه چې شاته روان دي کرا کرا. د شا دروازه هم بنده ده، ډېر وخت نه لرو. یو لاره خو شته. کومه لار ده؟ موږ به راولاړ سو، کله چې دوی موږ نیسي تر هغه مخکې به راولاړ سو، موږ به د اسناد چې دي دا به خپاره بیا کړو. که چېرې دا کار وکړو جګړه به پیل شي. جګړه مخکې لا پیل سوې ده. نن ورځ چې دی نن به موږ غږ نه لرو، کار به سبا ته پرېږدو. کنه د دې زور به حقیقت ووایه. اسناد چیرې دي؟ اسناد د خانه سره دي. څه؟ نو تا مخکې ولې نه ویل چې اسناد زما سره دي؟ اوس زما سره دي. نو تا ولې نه ویله؟ ما باور نه کوي چې دروازه پرې راسي. ما غوښتل چې ځان ډاډه کړم، هغه خلک ډېر قوي دي. که اسناد ښکاره سوي وای موږ به د منځه تللي وای. ما انتظار کوي سم وخت ده. یا یوازې تا غوښتل چې قهرمان سي؟ یا داسې نه دی، ما غوښتل چې تاسې یوازې ژوندي پاتې سئ. زه ستاسو دښمن نه یم. نو دا فشار ولې؟ دا ازموینه وه. د چا لخوا؟ هغه خلک غواړي چې پوه سي څوک پر حقیقت ولاړ پاتې کېږي. نو کومه دي دا ستا سره دي دا اسناد؟ اوه چې راکړه کومه دي سره دي؟ دا به یا خپاره کړو یا به د تل لپاره پټ وساتو. یا پټ وساتو توپان به راشي. اوس نو عادي ژوند نسته. هېڅکله عادي ژوند نه و. حقیقت تل قیامت لري. کله چې حقیقت خپاره سي نو کیسه نه ختمېږي، یوازې نوی فصل شروع کېږي. زه خان صاحب